السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د قیامت په ورځ به ځمکه یو ځای نه بل ځای ته لاړه شي. نو جناب محترمه قرآن مجید کې سورۃ ابراهیم کې 43 نمبر آیت ته الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. الله تبارک وتعالى د حشر ورځ د سی ورځ د چې تبدل الارض بدل بکړي شي د ازمکه غیر الارض په بل ازمکه. نو په دې کې د صحابه او ناشنا اختلاف دی او د دې په تفسیر کې د صحابه او عجیب اختلاف را نقل لیکنه. نو څوک وایي چې تبدل الارض غیر الارض مطلب دا د ازمکه به هم د ازمکه خو صفات به بدل شي، لکه د ازمکه کې کند شته، غرونه پکې شته، لوړې زورې پکې شته، اوچت میدانونه پکې شته، جیږي غونډۍ پکې شته، ښکته ځایان پکې شته، هغې کې به دا ښکته او دا بنئ. دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي ځمکه به همدای خو صفات به بدل شي، غرونه کندې دا به پکې نه ټول به په یو اندازي. او د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما بدل دغه بیا تفسیر بدل دی د دینه. هغه وایي دا غرونه به ذره ذره شي، بیا به د ازمکه راون غختل شي، یعنی راټوله به شي لکه پیړه خو دې لیدلې چې هغه سړی واره کې بیا راټوله کی، بیا به لکه د غوا د څرمنې بیا به د قرنګي وغوړولی شي. د قرنګي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د ام میمون روایت کوي. نو ابن ام میمون روایت کوي چې ځمکه به په بل ځمکه بدله شي او د سپوږمۍ نه به ډېره زیاته سپینه وي. دا د زاد المسیر مخکې مې چې درته ویل هغه د مسند احمد روایتونه دا زاد المسیر را نقل کړي. او ابو هريره رضی الله عنه، سعید ابن جبیر او امام قرزی دوی وایي چې د ځمکه به داسې شي لکه سپینه ډوډۍ د معدې، او دا به بیا خلک خوري. او دا قرنګي بخاري او مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت هم پکې را نقل دی. خو همدغه وخت کې به دا ټول انسانان په پل صراط باندې ولاړي چې کله الله تبارک وتعالى د ځمکه غوړوي د دې ختمولو په وخت کې خو به ټول مړی، خو چې کله بیا غوړوي نو انسانان به اول را ژوندي کی، الله به ورته خپل قدرت ښیي او دوی به په صراط پل باندې ولاړ وي او بیا به د خلک په سترګو باندې ویني چې الله د ځمکه څرنګه غوړوي. تفسیر قرطبي کې باقاعده تور سره لیکلي دي همدغه آیت لاندې چې یوم تبدل الارض غیر الارض اوږد ډېر زیات تفصیل یې پې کړی دی، خو بیا پکې دا باقاعده تور سره شته دی چې د ځمکه به الله تبارک وتعالى دوه ځلې ورانوي او دوه ځلې به یې جوړوي. یو ځل خو تیار جوړه شوې ده، بیا به دا ورانه شي. نو چې بیا ورانه شي ورانېدل به بیا دی چې زلزلې به وي، سیلابونه به وي او دا ځمکه به ختمه شي. دا چې څومره انسانان د ځمکې په سر دي دا به هم ټول ختم شي. بیا به الله تبارک وتعالى دویمه نفخة الثانیه وکړي، بیا به دا خلک راوغړي، راوبه ټوکېږي، زرغون به شي، را پیدا به شي. نو بیا به دا خلک الله تبارک وتعالى د دې ځمکې د سر نه ټول کې او په صراط باندې به د پاسه ولاړي. دا په دې کې د حضرت عایشه رضی الله عنها روایت هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الله به د ځمکه د قرنګي راټوله کې بیا به غوړوي. حضرت عایشه رضی الله ته ویلي یا رسول الله انسانان به دې وخت کې چیرته وي په صراط پل باندې به ولاړي. دا وګوره. نو دینه خدا معلومیږي چې یاره د صراط پل هم د دنیا سره لګېدلی دی. وای او دا جهنم او جنت به الله پاک راکوز کړي. د دې وجه نه د جهنم او د جنت باره کې دوه مذهب دي. یو مذهب دا دی چې کوم جنت او جهنم فی الحال پیدا دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلی دی او قصې ورته کړي دي او یا آدم علیه السلام پکې دغه کړی، هغه مثالی جنت دی. مثالی یعنی هغه داسې یو جنت دی چې د دې بل جنت په مثل الله پاک یو جوړ کړی او بیا به جنت او جهنم نوی مستقل پیدا کوي. خو لیکن دویم او راجح قول ادا دی چې نه کم جنتونه او جهنمونه چې الله پیدا کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله یو صحابي پوښتنه وکړه یا رسول الله چې د جنت بر دومره دی، عرض دومره دی لکه ځمکه او اسمان، نو الله ځای کړی چېرته دی؟ رسول الله ورته ویلي کومه فضا کې چې الله ځمکه او اسمانونه ځای کړي دي هغې فضا کې الله پاک جهنم او جنت هم یو ځای کړی پیدا کړی، عمل ته پکې ساتلی. نو بعضې علما وایي چې نه دا جنت او جهنم تیار چې کوم پیدا دي چې رسول الله ورغلی او آدم علیه السلام پکې وخت تیر کړی دا تیار پیدا دي. خدا به بیا د ځمکې تراکوز کړي چې دا ځمکه کومه دلته الله تبارک وتعالى کومه غوړوي او بیا به د غوړېدو نه وروسته چې کله دا خلک څوک جنت ته لاړ شي او څوک جهنم ته لاړ شي د حساب کتاب معامله ختمه شي، بیا به تفسیر قرطبي کې راځي چې الله تبارک وتعالى په دې ځمکه باندې بل طوفان راولي او دا ځمکه به بیا ختمه کړي. نو دا داسې لږ واړه غوندې معلومات ول په همدې فی الحال اکتفا وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله.